ډیر د خواشیني او دردیدونکی خبره ده. سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. په اقتصادي چارو کې او د سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ راکمولو په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غضنفر تېره ورځ د کرونا وبا له امله خپله ساه ورکړه. په اقتصادي چارو کې د سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ راکمولو په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غضنفر پرون ماښام له کرونا وبا څخه خپل ابدي ژوند ته لبیک وویل. ولسمشر غني په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او وایي چې جنازې او دفن ته به یې ځانګړي مراسم ونیسي. یوسف غضنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر غني فوقالعاده استازی و. نوموړی تېره شپه د کرونا ناروغۍ له کبله ومړ. څو ورځې وړاندې نوموړی د کرونا وبا له امله په سردار محمد داود خان نظامي روغتون کې د کوما په حالات کې و چې بیا یې په بیړنۍ توګه ترکیې ته د درملنې لپاره واستوه. ویل کېږي چې هغه په ترکیه کې درملنې لاندې و خو اخر د ژوند پور پرې کړ. ولسمشر غني خپل پیغام کې ویلي چې ورحاد محمد یوسف غضنفر حلیم خیرخواه ولسي او ملت شخصیت و. د هغه په خبره نوموړی په متحد افغانستان باور درلود او تل د خپلو خلکو د خیر او کامیابي لپاره هڅې کولې. ولسمشر غني د یوسف غضنفر مړینه د هیواد او نظام لپاره یو ستره ضایعه بللې ده او نوموړي ته د برین جنت او کورنۍ ته د لوړې حوصلې مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلی غني زیاتوي چې ورحاد د افغانستان د آبادۍ او له بېوزلو اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو او ویاړم چې یو دغه ډول رښتینی او د خلکو خدمتګار شخصیت ته مې نږدې همکار و. د مرحوم کورنۍ ته صبر جمیل غواړو. خدای دې وکړي چې له داسې آفتو څخه یې خدای وساتي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.